غړل نه پاسي نو مولانا ته نن چا پټه لکه نن دا غلو پټه لکه نه ناشته نو ته ما ته خپل وجه برکه مډل نه پاسي تاسو ما ته خپل لکه چې کوم مونږه امپورټډ ګورنمنت راغله دي هغه تاسو کته چې نن د امریکا او انډیا طرف نه ورته پیغام راغو چې ډو مور پاکستان کې دهشتګردي کیږي اوس په مونږه دا صرف انتظار کوو چې مونږه سو کال پرایم منسٹر چې دی چې ناشته چې هغه وایي چې زه په 7 بجې باندې راځم او دفتر ته راځم افیس کوم مونږه به سبا 7 بجې 8 بجې شپې په سره ولې وځي چې ګوره زمونږ نه شریعت کې داشته نه چرته کتاب کې شته نه چرته هسټري کې شته چې چرته غلو سره خپل فائدې لپاره غلو سره وځي شوی یا د ملک فائدې لپاره قوم بچانے کے لیے عمران ہے لیکن ہم نکلا ہے کرک سے آیا ہے انشاءاللہ یو غدار راغی د غدارانو په وجه باندې راغی کنا چې اوس 98 کسان شو په سمجه کې شریعت بل لري او شریعت اعلان دی پټول ملک کیو کې غلو لاسونه هړم به ورزداري او د امپورټډ وزیر اعظم لاسونه کړشي او بیا په پسیم د مولانا صاحب خپل لاسونه کړشي ځکه کم حالات تیر شو دا ټولو ته مخامخ دي چې چار اوسط څو شو په دې ار سړې بوي هغه کې تحقیقات شو پای کې د مسلم لیگ نون کسان راوته دا غي چې کم غونډاګر هغه دا ټرین چلاولو زمونږ چې کم ته یو غل سړی خپل چوکیدارو ساتي او به ساتي یار چې زه واسه یو بل خبره کوم نه چې ته یو څوکیدار خپل د کور څوکیدار غل نشي ساتل نو ته ټول ملک یو غل څنګه ورکه او په کوم پاکستان کې سب خپل کوم تاسو کوېسچن پرې داو موږ بل کوېسچن دا چې کوم پاکستان کې عدالت 12 بجې کولو شوی دی او په کوم کله د 63 ای خبره کله کړې ده 63 ای نتیجه به کله راکې موږ ته بسم الله الرحمن الرحیم ډیسټریکټ کرک نه مونږ راغلیو صرف د عمران په حمایت کې راغلیو کپتان ته دا پیغام ورکو چې ان شاء الله څوک نه دی پاتې ټول ستا په حمایت کې راغلي دي چې کوم مونږه امپورټډ ګورنمنت راغلي دي هغه تاسو کته چې نن د امریکا او انډیا طرف نه ورته پیغام راغو چې ډو مور پاکستان کې دهشتګردي کیږي اوس په مونږه دا صرف انتظار کوو چې مونږه سو کال پرایم منسٹر چې دی چې ناشته چې هغه وایي چې زه په 7 بجې باندې راځم او دفتر ته راځم افیس کوم مونږ به سبا 7 بجې 8 بجې شپې پر انتظار کوو چې د انډیا ته کم قسم ته جواب ورکړي مونږ ته هغه جواب پکار دی چې کوم مونږه کپتان ورکولو انډیا ته هغه موټور جواب مونږ ته پکار دی عمران ہے زنده‌باد عمران ہے محمد ذوالقرنین د وزیر مولانا د دانه ویل غواړم مولانا ته د غلو سره ولې وځي چې ګوره زمونږ نه شریعت کې داشته نه چرته کتاب کې شته نه چرته هسټري کې شته چې چرته غلو سره خپل فائدې لپاره غلو سره وځي شوی یا د ملک فائدې لپاره غلو سره وځي شوی د دین په نوم باندې چې ته خپل د پارټي چارې لګې تا شرم نه درځي په دې خبره باندې بس صرف مولانا ته زما دا ویل دي کله چې ته خپل سم شوي او ما ته پته ولګي زما زړه در باندې تسلی او زه به اول اور در کوم دا کسان به ورپسې درکوي اللہ باما څه شراوړه دی ورو یہ عمران خان قوم بچانے کے لیے عمران ہے لیکن ہم نکلا ہے کرک سے آیا ہے انشاءاللہ اڑ بھی دے گا جان بھی دے گا پیسے بھی دے گا سارے کام عمران خان کے ساتھ مر جائے گا عمران خان کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو راخې تاسو دواګانی ټیک ټاک کوم ځای ناغله زم د پېښور نه راغلم کېدل دا جلسې راغلم جلسه کې څنګه خان سپورټ کولو لپاره راغلم ولې سپورټ کوي نو د دنیا په ټوله دنیا کې د مسلمانانو عظیم لیډر هغه سره دام ظلم او زیاتی شو د غیر لپاره هم شریف صاحب وایي شاباش شریف امپورټډ وزیر اعظم راغی یو غدار راغی د غدارانو په وجه باندې راغی جانو خبر بنه کو ځکه چې عدالت چې کوم ډېر یو معزز دغه د شپې د پاکستان 90,000 خلک چې کوم د پجیلونو کې بي ګناه پراته دي هغه لپاره په شپې په 12 بجې عدالتونه نه لګي یو کاسه مسله نه ودی ټوټل ملک ته مسله جوړېدل هاي پروفایل کې هاي پروفایل د خلک یو عام جرنل خبره ده کومه د شپې په 12 بجې باندې څه لپاره عدالتونه لګیدل موږ ترته عدالت باندې خبره بنه کو فوج باندې بنه کو ځکه دا معزز ادارې دي د ملک او یو ملک دی فوج چلیږي دا موږ مخامخ ګورځ چې د مولانا مفتی محمود صاحب دا کوم مرکز چې کوم دی د بول زبا اسلام راولم نه د اسلام کې وایي چې غل لاسونه بکټ کې نظرداري د شباز شریف صاحب لاسونه به موږ کله وینو چې موږ دا وایو کنه چې اوس 98 کسان شو په سمجه کې شریعت بل لري او شریعت اعلان دی پټول ملک کیو کې غلو لاسونه هړم به ورزداري او د امپورټډ وزیر اعظم لاسونه کړشي او بیا په پسیم د مولانا صاحب خپل لاسونه کړشي ځکه چې دې دغه ملګری دی نو دا خو وایي غل نه وایي مولانا ما دا کارکونان وایي چې کوم کس مولانا صاحب څخه خبره کوي نو کافر شو نو هغه وایي چې څوک د
مولیان په ډله کې ناست دي نو په ورځ قیامت به په هغه ډلې نه پاسي نو مولانا ته نن د چا په ډله کې نه دا غلو په ډله کې نه ناست دی نو ته ما ته په خپل وجه به کومه ډلې نه پاسي تاسو ما ته خپل لګې دی وایه که نه چې په ورځ د قیامت به دغه د غلو په ډله کې ناست نو غل به نه یو ته چې په کومه ډله کې ناست هم د هغې ملګری به یې که نه زه نن ته یو نر د غیرتمند لیډر دپاره راغلی ما نو چې څنګه هغه غیرتمند او نر دی که نه دغه دا څومره خلک چې راغلي دغه دا ټول خلک نران دي صدر به جوړ شي څوک به جوړ شي سوال نه پیدا کېږي د هغه په قسمت کې شته دی نه دا صدري अब ټول عمر چې کوم دی ذلیل او خوار به او صرف دغه په اوږه به ټوپک پروت وي او هغه د اسلام دشمن د اسلام خیرخوا دی د اسلام خیرخوا دغه لیډر دی چې په برطانیا کې او په ټوله دنیا کې د اسلام دپاره اوچت اواز اوچت کړو او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په شان کې به ګستاخي دا اظهار رایه نه ده دا په هر تاریخ باندې ایر دی چې سویم تاریخ په هغه تاریخ باندې به چې کوم دی په ټوله دنیا کې امندلي شاه غوره څه پیغام ورکړي مولانا صاحب ته څه پیغام ورکړي کار کوي ما چې ټول عمر ستا په اوږه ټوپک کېښود او دغه د کشمیر کمیټي ستا په نصیب کې ده او کېدای شي دغه دغه هم پکې نصیب کېني یو دا ځل به انشاءالله دا هم دي زرداري بل وسره ټول به وګوري زما فهد الله قبایل نوم دی او بیسیکل زمونږ باجوړ سره تعلق سه او عوام مسلم لیگ شیخ رشید پارټي سره زما تعلق دی خدای سره اتحاد زمونږ شته برقرار دی باقي تاسو کوم کوېشن وکړئ زه به جواب دلته څه راغلی څه مقصد خو به دې وي اصل مقصد زمونږ د پاکستان لپاره دی زمونږ چې کوم دا عوام راغلي دي زمونږ دا عوام دا مطالبه کوي چې زمونږ عوام چې کوم دی دا خود مختاره شي اوسه پورې 70 سال وشو زمونږ پاکستان په 1947 کې آزاد شوی خو برای نام آزاد شوی دی اوسه پورې د امریکایي حکومت دلته چلېدو انشاءالله اوس هم غلامي روانه ده او چې کوم حالات تیر شو دا ټولو ته مخامخ دي چې چا راوسته څه وشو په دې هر سړی پوهېږي خو هغه ټاپک ته به موږ نه ځو موږ د فوج نه زمونږ چې کوم فوج دی په دې کې ټیک ده څه کسانو نه به غلطیانې شوي دي خو دا غلطیانې دوهراول نه دي پکار آینده دپاره چې داسې ونه وشي دا داسې ادارې دي که نه مونږ که بار ملته ګورو دې قدر کول پکار دی که دا جوډیشري ده که دا فوج دی بار که مونږ د امریکا خبره کوو نو په هغې کې هم غلطیانې بې حسابه د هغو په فوج کې وشي خو داسې عوام نه راپاسي د هغو باندې ډایرکټ هیټینګ کوي یا د هغې دا کوي نو دې مونږ له قدر کول پکار دی هر انسانان دي غلطیانې کېدلی سرجي زه به تاسو یو بله خبره وکړم کوم ټرین چې چلیږي د فوج خلاف په هغې کې تحقیقات وشو په هغې کې د مسلم لیگ 9 کسان راووته د هغې چې کوم غونډګر هغې دا ټرین چلولو زمونږ چې کوم ټرین چلیږي په ټویټر باندې نامنظور امپورټډ حکومت اتمه ورځ د لګاتار چلیږي په ریکارډ باندې نن الحمدلله هغه ټرین چلیږي په پهله سر باندې دی نو انشاءالله موږ ته دا حکومت بالکل منظور نه دی دا غلامي موږ ته منظور نه ده اخرانه یو مطالبه زما بله ده زما ستاسو په واسطه باندې زما تعلق د باجوړ ایجنسۍ سره یعنې 40 نه زمونږ چې کوم ایم این اے منتخب شوی دی ګلداد خان زه د خان صاحب نه دا مطالبه کوم چې آینده لپاره دې له ټیکټ ورنه کې ورته چې دا به دا ټیکټ ونه باسي ځکه چې خلک ته ډېر زیات خفه دی یو عام انسان لري ورکې انشاءالله دا به وباسي عام انسانو چا یې پخول او دغه یې کړی اوس بالکل هغه نه غلطیانې شوي دي چې دا غلطي دوباره ونه شي مهرباني زه راغلی یم کرک نه زه صرف دې یوې خبرې ته راغلی چې خان صاحب چې کله تللو وزیر ماحوس نه نو هغه دا خبره وکړه چې وګورئ چې څوک داسې څوک پوښتنه چې هغه زما خلاف نه وي نو زه صرف دې وجې نه راغلی یم دې خبرې ته کرک نه چې خان صاحب مونږ تا سره یو او انشاءالله مونږ به تا سره یو هغه ټایم پورې به چې کله پورې مونږ کې بدن کې ساه وي او چې بیا ساه نه وي بیا خو باسم نه وو خو چې کله پورې مونږ بدن کې ساه وي نو مونږ به خان صاحب تا سره یو باقي د چا هغه ما کوه چې یار دا فوج نشته یا ایسایي نشته هغه به خپل کار کوي عوام تا سره ده وعلیکم السلام شکر الحمدلله ناغلی پېښور یم جی څه کېدل دا د عمران خان جلسې له راغلی جی ولې څه کوئ د جلسه کې نو عمران خان خو زمونږ جان دی که نه ولې ستاسو جان دی نو عمران خان نه بغیر تاسو سره که بل اپشن مې مونږ ته وښایي نواز شریف صاحب دی که نه نواز شریف چې کله په پیښوریانو باندې اوړه خوړه اوړو په ځای بوره راستوله ولې زمونږ پاکستان نه هیر شو جایداد بهر علاج بهر بچی بهر نوکری بهر یار دا څنګه وزیر اعظم دی چې په اقامه باندې پاکستان کې نوکری کوي اقامه د ورسره د هغه ځای د سعودي عرب د دلته بادشاهت په پاکستان کې کوي دا ستا ذهن مني یاره ستا د ټولو خبرو نه مخکې زه تا نه یو سوال کوم ته هم پاکستاني ته به یو غل سړی خپل چوکیدار وساتې وبساتې یار چې زه یو بله خبره کوم که نه چې ته یو څوکیدار خپل د کور څوکیدار
غل نشي ساتلی نو ته ټول ملک یو غل له څنګه ورکې یار که سبا داسې وي که نه انډیا والا سره موږ اوسېږو بنګلادیش والا سره افغانستان والا سره نورو کسان نه او د لرې نه څوک چاته په دوبۍ کې اوس کې بیکاري دلته ادھر آپ کام کرو هغه به څه کوي الله ګوره 3.5 سال خان تیر کو تاسو چېرته د امریکې یو سټیټمنټ کتلی دی امریکا پرې دوا آسیا یو منټ نن د امریکا ډو مور سټیټمنټ راغلی دی تاسو چیک کړئ ولې رالو هغې ته پته چې زموږ غلامان رالو چې کم سینټیمنټ سره هغه راغلی دی هغه هغې ته پته ده نو کائنډلی دا پی ډي ایم رانګ نمبر دی دس از رانګ نمبر مهرباني وکړئ هوش ناخون واخلئ خان واپس راولئ خان واحد حل دی باقي یو هم نشته ټیبا خان ته سلیکټډ ویلو نن تاسو چا سلیکټ کړئ زه یو غریب سړی یم ما دپاره عدالت 12 بجې کولاویدی شي ما دپاره عدالت کولاویدی شي نه ولې هائی پروفائل کیس لکه دا هائی پروفائل کیس کې مناسب وي کنه ته ما ته دا وایې په معاشره کې تمام انسانان برابر دي یو هائی پروفائل کیس وي کنه نه ټول انسانانو یو مره حقوق دي مهرباني هر جزاک الله تاسو ویلې ورورا یاره مونږ دا وایو که نه بایجانه ټولو نه پهله ستاسو شکریا ادا کوم او مونږ دا وایو چې کله نه دا شهباز شریف خو ناست دی که نه والله که بجلي په سترګو ولیده دا څو رمضانه تېر شول بجلي په سترګو ونه لیده نو انشاءالله اوس دا خلک په خپله ښه ګورئ را روان دي بیا حکومت زمونږ انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې خبره ده چې موږ لیډر یو غلطي صرف دا ده چې هغې یو آزاد خارجه پالیسي خبره کړې ده او په 70 سال کې د 3 سټوجز چې کوم اسلاموفوبیا باره کې خبره نه وکړې موږ لیډر د اسلاموفوبیا باره کې आवाज اوچت کړی دی او امریکا سره په سترګو کې خبرې کړې دي موږ لیډر او په کوم پاکستان کې سب خپل کوم تاسو کوېسچن یې پرېږدو موږ پهله کوېسچن دا ده چې کوم پاکستان کې عدالت 12 بجې کولاو شوی دی او په کوم کله د 63A خبره کله کړې ده 63A نتیجه به کله راکوي موږ ته مقصود چپړاسي معزز ادارې دي کنه هغې باره کې یو کس ته وایي نه موږ به دا د پورې اداره بالکل عدالت چې کومه فیصله کړې ده دې به موږ احترام کوو بالکل معزز دي خو موږ دا وایو چې په کوم پاکستان کې د عدالت 12 بجې کولاو شوی دی هائی پروفائل کیس مقصود چپړاسي والا هائی پروفائل کیس هغه نتیجه به کله راځي 63A والا نتیجه به کله راځي خو اخره کې زه د پښتنو ته یو شعر ډالې کوم وایي سیال پښتون یم فطرت مې دا اوقاب دی سیال پښتون یم فطرت مې دا اوقاب دی مین په خبره یم مقصد مې د انقلاب دی